دې راځي چې دې سره خبرې کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. ستا نوم څه دی ګله؟ ما جی بهلول نوم دی. بهلول ته څه کوې نن سبا دلته؟ یاره جی بس ما خو 10مه پورې تعلیم کړی او د هغې نه پس لاړم سعودي عرب ته. اوس یو 2 کال مې تېر کړي، اوس راغلی یم په چوټۍ باندې. نو سبق دې پرېښی دی؟ کال ته سبق وي؟ نه سبق مې پرېښی ول، بس تللی مزدورۍ. له کال ته څه مزدوري کوې؟ ما دا ورکوټه ګاډي اخیستې ده، ډیلیوري دا دغه پې کوم موټر. ښه نو پاکستان دله مزه درکوي که نه بهر ملک دله مزه درکوي؟ یاره جی پاکستان دی او په دې ټیم کې ته په کومه علاقه کې ولاړې؟ دا مومند ایجنسي ده، دې ته وایي اټوخیل د ګندانو لږ را دی خوږي دا موږ ټي وي په سترګه باندې به چاته څه پیغام لیږي؟ جی ما خو سعودي عرب چې کوم مسافر دي غونډو باندې سلامونه سپیشل تر زامن دي لقمان قاضي امین قاری امجید باندې غونډو باندې سلامونه. روډ جانا چې تاسو په هر ځای کې زما دا روډ تاسو باندې ډک ډک سلامونه وایي او دعاګانې درته کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې وه؟ خیر دی، شکر. تاسو ښه؟ ستاسو نوم؟ حیدر حسین. حیدر حسین دا راته ووایه چې د دې کلي څه نوم دی؟ د دې خو د دې پورې علاقې ته اټوخیل وایي، بیا چې زمونږ دا کوم کلی نه دې ته میاګان وایي. دې ته ماګان وایي. او د دې ډسټرک کوم یو دی؟ مومند. ضلع مومند. ښه تاسو سټوډنټ یې؟ او جی څویم کې ذخیره؟ فرسټ ایئر کې. او دلته دا ستاسو خپل کور دی که نه چاته په دغه؟ زمونږ خپل کور دی دلته. کتونکو په دې ټیم کې موږ سره یو پروفیسر صاحب ولاړ دی، په دې علاقه کې اوسېږي. راځي چې دوی سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. څنګه یې جناب تاسو ښې؟ الحمدلله شکر دی، وخت تېرېږي. سر کتونکو ته خپل ډیزیګنیشن او خپل عهده وښیي سر، نو بیا به ګپ لګو. ښه شي. زه اسوسییټ پروفیسر ریټایر شوی یم او مختلفو کالجونو کې ما نوکري کړې ده، خصوصا مردان کې خپل ډسټرک کې، او صلح مخ فارغ یم. سر تاسو د دیزي اوسېدونکي یئ؟ جی مستقل. دیزي ته پوره نوم څه وایي؟ لکه دا علاقه په کوم ځای باندې یادېږي او دا کوم ځای سره تعلق لري؟ جی دا جی اټوخیل دې ته وایي، سب کاسټ د حلیمزو. دا 15 قومونه دي دلته په حلیمزو کې، فیضي، بیزي او ساپین پکې شامل دي، ترکزي دي. نو دا سب کاسټ دی، یعنی هغه زیلي قبیله ده، د حلیمزو قبیله ده، د حلیمزو یو شاخ دی او د دې نوم اټوخیل دی. دلته جی تعلیم څه پوزیشن دی؟ د صحت حوالې سره څه وایي تاسو؟ دا تعلیم دلته شته نشته؟ یاره جی زه به دا وایم چې دلته نشته تعلیم، نه د صحت څخه پروګرام شته، ډاکټران شته، استادان شته، خو تعلیم نشته. که ډپارټمنټ هر څومره کوشش کوي، خو د اوسه پورې دلته هغه ماحول نه دی جوړ شوی کوم چې تعلیم دپاره ضروري دی. او د هغې غټه وجه زمونږ د والدینو ناپوهي ده، کم علمي ده، کم علمۍ په وجه ده. بل دا چې کومو کسانو دلته ایجوکیشن حاصل کړی دی، نو بې مثال د دې استعمالېږي او هغه ته دې ځینې جاب ورته نه میلاویږي، نو د هغې په وجه باندې والدین ډسهارټډ شي، ناامیده شي. نو کوشش کوي چې خپل بچو باندې څه روزګار وکړي. بله غریبي هم ته دا غریب وطن دی، اوبه نشته، زمینداره نشته، بل څه داسې خاص روزګار نشته. نو د والدینو دا کوشش دی چې بچي زموږ راغټ شي او موږ له دوه پیسې وګټو. سر تاسو کتونکو ته څه پیغام، څه میسیج؟ بس میسیج خو زما دا دی چې بغیر د ایجوکیشن نه یو خاندان، نه یو کس، نه یو قام او نه یو ملک ترقي کولی شي. بس صرف ایجوکیشن د هر ماشوم لپاره او د هرې ماشومې لپاره دا لازمي دی او دا ډېر لازمي. ډېره مننه سر، یو جهان مننه موږ له ټایم راکولو.
هغه راوړي نه ما راوړ ما به کولې ما به کولې